علیکم ګرانو کتونکو اشفاخان یم ستاسو ورور ستاسو ملګرو د امام علي شاه منظر صاحب په چینل باندې لا یو ذکر راغلم چې دې نه مخکې کوم ویډیو باندې یا کوم تمبل باندې مسله شوې وه هغې د وجه باندې چې کوم دي خپلې هلې ځلې د میډیا د ترو یا د داسې ادبي هلې ځلې چې کومې وې هغې یې پرېښې وې هغې ته یې شا کړې وه او بلکل بایکاټ یې کړی نو د هغې په وجه باندې ډېرو زیاتو ملګرو د دې په دې چینل باندې هم کمنټس کړي او بلکې اخري بله ورځ ما یو ویډیو کړی وه نو په هغې باندې هم پرسنل باندې زما چې کوم دی نو په واتساپ باندې میسیجونه راغلي د ګرین سټوډیو د لارې چې یاره دې ته ووایه چې خپل ادبي سفر چې کوم دی دا نه ودري او زیات پښتانه چې کوم دی دې سره بېکچه مینه کوي نو بېشکه دا خو صحیح خبره چې بېکچه مینه ورسره کوي نو دکې د وجې بیا ما ای سره دکه ویډیو هم ای خپل هغه تاثرات چې کوم هم تاسو ته بیان کړه ای په هغه ویډیو کې هم وی چې یاره زه چې کوم دی په میډیا سوشل میډیا په دې څیزونو باندې نه پوهېږم نو دا ای خبره صحیح ده بالکل ای اکثر زمانه یا بل نه تپوس وکړي یا دا ویډیو څنګه روانه ده یا څوک ګوري یا نه ګوري زما مینوال څنګه زما تپوس کوي نه کوي نو دا تپوسونه بلکې زموږ نه کوي خپل هغه سره ساده غونته موبایل ویډیو کې شو کړی مې نو دې نه مخکې چې چینل چا چلو نو هغه هم تاسو ته یو چې دکه مرګري دا چینل چلو نو پای باندې اعتراض شو نو بیا خبره ته خیر نه ځو د هغې د وجې بیا چې ما ویډیو وکړه بیا دغه رایې بیا ما هغې ته وې خیر دی ستاسو د چینل نه به زه یو پېره لا یو راشم او زه به بیا هم دې ملګرو ته ووایم خو چېرته د دې خوښه چې تاسو د خپل ادبي سفر چې کوم دی دا نه ودروئ نو بېشکه بیا جاري وساتئ خو که چېرته هغې دا ووایي چې یاره دې ودرې یا دې نه راځي نو بیا بېشکه تاسو بس کې خو زیاته پښتنو وروڼو موږ ته دا دغه کړو چې یاره تاسو داسې ونه کې دې ته ووایه چې تاسو داسې ونه کړي نو موږ هم ورته ووایې خو بیا هم د هغې نه راته هغې خپله خبره باندې ولاړو چې یاره زه نور د میډیا څه چې عام کوم ادبي هلې ځلې چې کومې وې هغې مو درولې وې نو نه راته خو بیا هم دا لا یو موږ صرف دې دپاره وکړه چې کوم ملګري دا غواړي چې آیا دې واپس راشي نو کمنټس کولی شي چا سره د هغې نمبر یې په هغې باندې ویلی شي کني زموږ نمبر هم شته ډېرو ملګرو سره او تاسو مې هم پیژنئ د ګرین سټوډیو د لارې چې کوم ملګري هغې مې پیژني نو په دکې کې دا یو وړه غونته ویډیو موږ دې لپاره جوړه کړه ما خپل چینل باندې هم چلولې وه د دې لپاره مې جوړه کړه چې آیا دې واپس راشي یا رانشي یا دې څه وکړي نو دکې باندې بل د دې چې کم مینوال دي نو هغې دې سره دونه مینه کوي چې په بار بار الټا بله ورځ ما ته موبایل هم ما ته وي چې ما څه وکړه دا موبایل دی ما سره او دې وایي چې تا پې داسې تمبل وروهې یا تا داسې دغه وکړه نو بېشکه هغې سره هم که ساده موبایل دی هغې په میډیا نه پوهېږي بیا درته ویم او د هغې چې کوم دی نو زیات کم ادب باندې چې کومه وینا رسونه د هغې ټول ستاسو دپاره ټول پښتنو دپاره هغې اواز پورته کوي یوازې دا نه چې د هغه دپاره د هغه ځان له خو یوازې کس د هغه څه دونه مسله خو نشته خو زیات چې چغې وایي نو ستاسو دپاره وي ستاسو پښتنو وروڼو دپاره وي او یو انقلابي غږ پورته کوي نو زموږ خو ته خپله دا خواست و چې آیا تاسو واپس راشئ نو ډېره مزه به وکړي خو بیا هم په دې ویډیو باندې تاسو خیر دی ووایه چې آیا دې واپس راشي یا رانشي مونږ نو اوس د دې وخت سره زه اشفاخان درنه غواړم اجازت په لوی الله مو سپارم د الله په امان